په لغمان کې د دې ولایت والي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو له لوري د هنري اثارو ګالري پرانیستل شوه. د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د لاسي هنري اثارو جوړه شوې ګالري د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنر او فرهنګ معین پوهاند محمد رسول باوري، د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نگارستان رئیسه صابري او یو شمېر د هنر خوندانو له لوري د پټۍ په پرې کولو سره پرانیستل شوه. د پرانیستې پر مهال د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان د ګالري په اړه معلومات وړاندې کړل. نوموړي وویل دغه ګالري د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري جوړه شوې چې د دې ولایت د ګڼ شمېر هنرمندانو لاسي هنري اثارو ترڅنګ د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه رالیږل شوې تابلوګانې پکې ځای پر ځای شوي. نوموړي د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه له راغلي پلاوي وغوښتل چې د یادې ګالري د بډاینې په موخه ګڼ شمېر تابلوګانې راولېږي. نوموړي د لغمان له خطاطانو او د هنر خواندانو څخه هم وغوښتل چې د ګالري لپاره تابلوګانې جوړې او ګالري ته یې وسپاري. ښاغلي پټان د وزارت له راغلي پلاوي وغوښتل چې د لغمان هنرمندانو ته د غوره هنري اثارو د جوړولو په برخه کې د زده کړو زمینه برابر کړي. په ورته مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنر او فرهنګ معین پوهاند محمد رسول باوري د پرانیست پر مهال په خپلو خبرو کې خوښي وښوده چې په لغمان ولایت کې ګالري پرانیسته. نوموړي په خپلو خبرو کې د لغمان ولایت هنرمندانو او خطاطانو د لاسي اثارو ستاینې ترڅنګ د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه هم وستایل. ښاغلي باوري د یادې ګالري د بډاینې په موخه د اطلاعات او فرهنګ رئیس د غوښتنې سره سم د همکارۍ ژمنه وکړه او ویل چې د ګالري د بډاینې په موخه به اړوند څانګې ته دنده وسپاري څو ګڼ شمېر تابلوګانې د لغمان ګالري ته راولېږي. بلخوا د ګالري د پرانیستې په مراسمو کې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د ګالري په پرانیست خوښي وښوده او زیاته یې کړه چې د لغمان هنرمندانو ډیر زیار ویستی او غوره تابلوګانې یې برابرې کړي دي. نوموړي د اطلاعات او فرهنګ ریاست د دغې لاسته راوړنې او ګالري پرانیست د لغمان لپاره یو لویه لاسته راوړنه وګڼله. ښاغلي ننګ د ګالري په بډاینې تاکید وکړ او ویل چې ګالري باید په بېلابېلو تابلوګانو غني شي. د ګالري د پرانیست څخه وروسته د لغمان والي محمد آصف ننګ، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنر او فرهنګ معین محمد رسول باوري، د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان او ګڼ شمېر نورو له هغه نندارتون څخه هم لیدنه وکړه چې د لغمان فرهنګي کانټینر له لوري جوړ شوی و. د نندارتون څخه د لیدنې پر مهال د نندارتون د اثارو ستاینې ترڅنګ د کانټینر له مسؤلینو څخه مننه وشوه چې یاد نندارتون یې جوړ کړی و.